خبریال پاڼې درنو لیدونکو لوستونکو او اوریدونکو جوړ په خیر. زه امنه عزیزي یم او د نن خبر دا دی چې ختیځ لبنیات د ورځې 4.5 لیتره شیدې د پروسس لپاره راټولوي. ننګرهار کې د ختیځ لبنیاتو د فابریکې مسؤلین وایي هر ورځ له مالدارانو 4.5 لیتره شیدې د پروسس په موخه راټولوي. د معلوماتو له مخې پر دې فابریکه 1,600,000 امریکایي ډالر پانګونه شوې ده. مسؤلین یې وایي هر ورځ د دې ولایت بهسودو، کامې، بټي کوټ او سره رود ولسوالیو کې له مالدارانو 4.5 لیتره شیدې راټولوي او په بدل کې هغوی ته نغدې پیسې ورکوي. دوی وایي په فابریکه کې زیات شمېر خلکو ته کاري زمینه هم برابره کړې ده. مسؤلین زیاتوي اوس مهال ورسره 23 کارکونکي په مستقیم ډول کار کوي او په یوه کاري موده کې 10,000 لیتره شیدې پروسس کوي. د دوی په خبره که ورته پاملرنه زیاته شي د کارکونکو په شمېر کې د زیاتوالي ترڅنګ به د پروسس ظرفیت هم لوړ شي. په ختیځ د لبنیاتو فابریکه کې شیدې، ماسته، کوچ، آیس کریم او نور ګڼ خوراکي توکي تر جوړېدو وروسته بازار ته وړاندې کیږي. د دې فابریکې جوړ شوي خوراکي توکي په بازار کې ښه پیرودونکي هم لري او خلک یې له کیفیت نه خوښ دي. اخیستونکي وایي خوښ دي چې د ورځې په تېرېدو یې هېواد د ځان بسیاینې پر لور روان دی او هره ورځ د بهرنیو توکو د مخنیوي په موخه داخل کې فابریکې توکي تولیدوي. د یادونې ده چې د ختیځ لبنیاتو فابریکې په دې ولایت کې په 2015 زیږدیز کال کې فعالیت پیل کړی دی. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي دا ډول فعالیتونه د هېواد په ګټه دي او وایي له یوه لوري خپل تولید مومو او له بل لوري بېروزګاره خلکو ته کاري زمینې هم برابریږي. د ورځې پاتې مهم او وروستي خبرونه د خبریال پر بېلابېلو پتو موندلی شئ.